بسم الله الرحمن الرحیم. چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي، چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي، د رشتہ دارو هم څو ورځو نه نمبرې بندي. چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي، د رشتہ دارو هم څو ورځو نه نمبرې بندي. که غږ درځینو په یارانو سلامونه وایا، که غږ درځینو په یارانو سلامونه وایا. زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بندي. که غږ درځینو په یارانو سلامونه وایا، زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بندي. او عارف بی دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي، دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي. زما اوس ډېر ضروري کار دی خو دفتر بندي. دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي، زما اوس ډېر ضروري کار دی خو دفتر بندي. او دا په هر کور باندې سوري برجونه ویني، دا په هر کور باندې سوري برجونه ویني. دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بندي. اتحاد پرواز صاحب په دې شعرونو باندې چې بیګا یې د سعودي نه کال کړی او ویډیو او ټول ملګرو ته سلامونه وي. دا خبره هم کوله چې ستاسو پروګرامونه هم ګورم او خوښو مې ژوندي دې راته اوسي. سلامونه کوم څومره کتونکي چې دي زمونږ د هفتهوار ادبي پروګرام کوم چې تاسو د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د پیج نه نیغ په نیغه باندې ګورئ. مونږ خو چېرته دا نه وایو چې یا پیج لایک کړئ، ځکه ملګري خو ما چې ته نه دي ویلي. خو به هر حال کوم پروګرام چې خلک خوښوي، کوم پروګرام چې خلک ګوري، نو په کار دا ده چې هغه پیج هم لایک کړي، هغه پروګرام هم وګوري. او زمونږ هغه پاڼه تاسو ته ښکاره ده. مسافر څومره چې دي زمونږ کشران دي، مشران دي، زمونږ خویندې دي، زمونږ میندې دي، زمونږ بچیانې دي، زمونږ پروګرام ګوري. هر چېرته چې وي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې وي، د اول خان رسوا ادبي تحریک ته ناستو او د موجودو او د غیر موجودو ټولو ملګرو طرف ورته سلامونه وایم. امید لرم چې روغ جوړ وي او زمونږ د پروګرام انتظار به کوي. مننه کومه د ډېر ګران رور ما سره خوا کې ناست د مجیب الرحمن مجیب رور چې زمونږ د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک کشر سکتر دی. یقینا چې د لرې نه راځي، خو بیا هم هغه څنګه وي ځان را رسوي. زلیخې بي بي هغه خبره ده چې په هغه اخیستونکو کې ځان شاملوي او د خپل تحریک پروګرام له په یوه نیمه خوله باندې راشي، موږ سره کینی. بیا ډېره زیاته مننه کوم د ابرار الحق رور چې هغوی هم د مجیب رور دی راشي، موږ سره کینی، زمونږ پروګرام ګوري، زمونږ پروګرام کې څه وایي. باذوقه انسان دی. عارف ماما دې راته ژوندي اوسي، آباد دې راته اوسي. دوی که په هر ځای کې وي، که په ډیوټۍ وي، که په کور کې وي، که بهر وي، خو پروګرام زمونږ نه قضا کوي. پروګرام باقاعده ګوري، پروګرام باقاعده ګوري او خپل انتخاب څنګه چې زمونږ د قدم نه تر منزله یو داسې کتاب چاپ دی چې هغوی ته پکې د خپلې خوښې هر څه میلاویږي. نو د دغه کتاب نه هغوی اکثر خپل انتخاب وي. نو آباد دې راته اوسي. زمونږ ما چې څنګه ویلي یو داسې مشر چې کله هم زمونږ مذاق ته په پروګرام کې ضرور شي او رنګینۍ ته هم ضرور شي، نو هغوی له نمبر ورکو. بختیار لالا او بختیار لالا راغلی دی، ناست دی را سره. زمونږ د پروګرام زمونږ د تحریک کلک غړی دی، ملګری هم دی. آباد دې راته اوسي. زمونږ د تحریک روح روا زمونږ ډېر ګران رور کشر خو زمونږ مشر سرپرست اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک پیر امین باچا را سره ناستې کوي. مننه یې کومه چې نن یې د پېښور نه ځان را رسولی دی پروګرام له، ځکه د دې یو بېل خوند دی د ملګرو د ناستې د پاستې د پروګرام. ورسره خوا کې ما سره چې کوم ګست لاسته زمونږ ډېر ګران رور چیرمین مجلس عامله اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک وارث خان، پیر وارث خان وارث را سره ناستې کوي. آباد دې راته اوسي.
څنګه چې ما وویل زموږ د میډیا سیل چیرمین که د کیمرې شاته هم پټي او کوس ناستې کوي نو هم زما په خیال چې به دومره چاته نه ښکاري خو دغه کار داسې دی د هغه زیار داسې دی د هغه منډې داسې دي چې هغوی مونږ له همیشه دپاره که زمونږ میډیا په ټوله پښتونخوا کې یاده ده نو په هغې کې ډېر لوی لاس بدوي مجنه مومن هم دی او دغسې ورسره زمونږ ډېر ګران کشر چې هغوی زمونږ په هر خدمت کې په هر یو وخت کې زمونږ نه مخ نه دی اړولی مونږ ته ناستې کوي زمونږ د ادب خدمت کوي کمال خان کمال آباد دې راته اوسي ژوندی دې راته اوسي د خپل تعلیم سره سره هغه یو باذوقه انسان هم دی راځم به خپل ګران رور مجیب الرحمن مجیب له چې تاثرات را سره د پروګرام په حق له شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ساګر جان خبرې به زه لیکونې دغه کوم چې پروګرام دی ویره د امین باچا او پیر وارث باچا او پیج دی د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک. د ټول نه اول خو زمونږ کتونکو او مینهوالو ته ډېر سلامونه نیکې هیلې احترامات. پروګرام خو شاهکار صاحب تاسو خبره وکړو نو شاهکار د پروګرام دغه خو به دې نه ووایو چې لکه موږ څومره خلک ګوري او موږ سره څومره مینه کوي او دا څومره په موږ باندې کمنټس راځي او مطلب دا زموږ د پروګرام ستایي نو بس دا د دې د کامیابۍ یو غټ ثبوت دی او زما د اندازې مطابق چې ستاسو ریډیو پروګرام پسې دا په دویم نمبر لکه اجره پروګرام دی چې لکه کتلي کېږي هم ډېره او لکه مطلب دا خلک را سره مینه هم ډېره کوي بلکې د ټولو ملګرو زیاتره د اتوار د شپې ته انتظار هم وي. نن سریر راغلی خو زما په خیال سره چې ایثار خو د ماښامه پورې خو دې خوا ته راتګ راته ښه الله دې راولي. ملګري په دې خاطر نه درني لکه با اجره دا دي کې موږ لکه روزانه ناست یو دا نه چې موږ دې پروګرام ته راغونډېږو د امین باچا په اجره کې موږ هر ماسخوتن کینو خو لکه دا پروګرام چې کوم نه دی د اتوار په شپه نو ملګري دغه شان راغونډېږي او دې کې کله به زیات او کله کم په دې باندې به هم خاطر نه درنو. اجره ده بعضې وخت لکه د انسان دی لکه مسلې بیخي شي. زمونږ ساګر جان روډ دی د هغه خور بیمار ده او الله دې وله صحت ورکړي. پرونی ما پسې کال کړو زما په خیال جوړ خورکۍ بیا هسپتال ته وړې ده او د هغه کمې هم موږ محسوسو ملګري به هم محسوسوي او ټول ملګرو ته د دعا خواست هم دی او بس دغه خبرې دي. الله دې زمونږ د اتفاق او اتحاد چې کوم دی دا همدغه شان قایم او دایم لري او الله پاک دې زمونږ سرپرست اعلی او چیرمن صاحب له همدغه شان دې خدای پاک نور هم وس ورکړي چې د دې نه ښکلي پروګرامونه را جوړي. دا ګرمي زمونږ په ګرمۍ کې لکه دې باندې صرف دومره قدرې کار د امین باچا چې لکه هغه غټ پروګرامونه یا مطلب د اشنغر په سطح پروګرامونه یا مطلب د درې وړ تحصیلونو په سطح باندې چې موږ کوم پروګرام کوو یې په دې وجه نه چې ګرمي ده که هر څومره سهولت یو بنده ته ورکړي خو بیا هم لکه ګرمي ده به د هغې نه دغه کېږي. دغه د موږ چې د اجرې دا پروګرام کوم کوو هفتهواري نو دا بس زمونږ لکه مطلب چې هغه خپل پروګرام دی روټین سره او انشاءالله ولزي چې ګرمي لکه دغه شي نو انشاءالله غټ پروګرامونه هم کوو او مطلب چې ملګري هم راغواړو. الله دې موږ ټول د اتفاق او اتحاد قایم او داریم لري. آمین. ډېره مننه مجیب ستاسو د خوندورو تفصیلي خبرو. یقینا څنګه چې مجیب وویل نو موږ په اوړي کې خصوصا د میاشتو چوټیانې کوو خو بیا هم زما یو شعر دی وي کوي د ډېر خلک خیرې که خلک تا ته کوي کوي د ډېر خلک خیرې که خلک تا ته کوي ارشد خو نوم ستا په دعا کې قربان نه دی پرېښی نو مونږ خپل غونډې نه دی پرېښی. دا کم ناس ملګري چې دي نو دا خو زما په خیال چې د اجلاس برابر ملګري دي. سریر پکې نه دی راغلی داسې ډېر ملګري حلیم اکثر ډیوټي حمید الرحمن تیر نو بس کله به یو کله به نه یو خو دا د پروګرام نه مخکې هم دا خبره مونږ اوس کوله چې که یو کس هم وي نو انشاءالله چې دا پروګرام به کېږي او دا پروګرام به همدغسې په مخکې په وړاندې بوځو. موږ ملګرو له دا کمې نه ورکوو چېرې دوی په اوړي کې پروګرامونه څنګه چې مجیب ووایي دلته خو به بلکل شکر د هر څه شته
پکې به م وي، اوبه به م وي، چای به م وي، ناسته پاسته خو په لاره باندې مسلې ډېرې لوی مسلې وي چې ملګري د لار باندې راځي او په دې ګرمۍ کې راځي. نو دغه یو احساس موږ سره هم شته. امین باچا راځمه چې زموږ سرپرست هم دی چې د ملګرو صرف شکریا را سره ادا کړي ځکه چې ډېر کتونکي موږ سره دي اوس هم. بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې خو شاهکار صاحب موکړې، مجیب ورور موکړې، او زموږ د ساګر صاحب خور بیماره ده، الله پاک ته ولې صحت ورکړي. زه به شاهکار صاحب یو غزل ووایم او دې دا معلومه ده بس لکه مطلب یې موږ خپل پروګرام چالو کړو لکه بالکل او ابتدا شوه. دا یو غزل دی چې نور د داسې محبت مې توبه ده، نور د داسې محبت مې توبه ده، نور د داسې محبت مې توبه ده، دا باقی زارې مینت مې توبه ده، چې تر اوسه مې د غمه خبر نشو، د دې ښکلي د صفته مې توبه ده، لکه پرخه یې د غمه په جړا یم، لکه پرخه یې د غمه په جړا یم، بس د اوښکو بې قیمته مې توبه ده، چې چټي مې په جرګو نه رضا کېږي، چې چټي مې په جرګو نه رضا کېږي، زه څه امید دا باقي سته مې توبه ده، او چې مدام را پورې ټوکې مسخرې کړي د بېوسه خوار قسمته مې توبه ده، چې مدام را پورې ټوکې مسخرې کړي د بېوسه خوار قسمته مې توبه ده، او چې په خولو چې په خپله بې وفا د صبر وایي په دې وجه د غیرته مې توبه ده، او په رسوا باندې غمونه لوبې وکړې، په رسوا باندې غمونو لوبې وکړې، دم په دم د مصیبته مې توبه ده. او بل یو غزل دی مجیب صاحب چې مدام د هجر اور رانه وباسي، چې مدام د هجر اور رانه وباسي، دا په کومه وجه زور رانه وباسي، او زه تر اوسه یې په تمه تمه ګورم هغه تښتي غشي نور رانه وباسي، او ما ویل چې به زړګي را باندې سیزي، ما ویل چې به زړګي را باندې سیزي، زیدي کې لکه شمکور رانه وباسي، او داسې قهر د صنم راته پیدا شو چې سرمن په تیر لور رانه وباسي، چې مې مینه صداقت ور سره وکړي د بدل ولې غم خور رانه وباسي، او چې مدام په انتظار یې لوګې کېږم هسې سا د سترګو تور رانه وباسي. او اخري شعر د شاهکار صاحب د رسوا قبر له کله به رادرومي، د رسوا قبر له کله به رادرومي، که د مینې تو په ګور رانه وباسي. ډېر خیال د رسوا قبر له کله به رادرومي، چې د مینې تو په ګور رانه وباسي. ډېر زبردست اول خان رسوا صاحب له دې الله جنتونه سره د ټولو مسلمانانو او شاعرانو ورکي. که زه ته ووایم چې په پښتونخوا کې هغوی ته په لنډ بحر باندې کومه ملکه حاصله وه، نو دا به دې خبره کې به بالکل مبالغه ني. او دا موږ چې نن کوم څه یو لکه زیات تر ملګري لیکل کړي دي، خو رسوا صاحب خو همدغه ملکه بس په پښتونخوا کې صرف دوی ته حاصله وه. او زه به دویم چې په تورنځو کې به ډېر کم ملګري داسې چې هغوی به استادان لري. د رسوا صاحب کتاب، د رسوا صاحب ناسته، د رسوا صاحب محفل د هغوی دپاره شاګردي م او استازي م به. راځم به کمنټسونو له ملګري زما په خیال چې ګڼ شوي دي، مومن جان به کمنټسونه شامل کړي. ډېره مننه شاهکار صاحب، دغه شانتې مونږ سره شاداب خان دی سلامونه منظور کړی، او سلامونه د حجرې ملګرو نټ را سره خراب دی. یار اصل کې د نټ د ستونزې د هر ځای کې دي، دا ډېر زیاتې دي. او مونږ سره لطیف علي ګلجي د پېښور نه وي چې شاباس ډېر ښه
شعیب خان مونږ سره دی چې د حجرې ټولو ملګرو ته سلامونه. شعیب خان فرام کوات، الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. مونږ سره لطیف صدیق UTK دی را سره چې د حجرې ټولو مشرانو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. او مونږ سره عطا خان دی وایي چې سلامونه ټولو ګرانو ته دل سي. الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه، الله دې عزتمن که. دغه شانتې مونږ سره سید جان تنخوا زموږ پروګرام ګوري چې السلام علیکم ټولو ملګرو ته وی پروګرام ګورو. ښه تلاوت محبت مونږ سره دی چې سلام وعلیکم السلام. او مونږ سره لحاظ ورور دی چې سلامونه وی پروګرام ویورم او تلاوت محبت وی چې ډیر زبردست حجره ماحول اورم وا. مونږ سره ملک دیار خان تورنګزی دی چې ټولو ملګرو ته په جمع السلام علیکم د مجیب بالکل. تلاوت محبت وی چې ټول آبادو سه او حسین مونږ سره دی چې شهکاره سلامونه او پروګرام ډیر ښکلی دی. الله مو خد او آباد ساتي. امین امین. او اجاز بھائی تلاوت محبت یو شعر موږ سره شریک کړی چې پلار یې د کلي دکاندار دی. او دغه شانتې موږ سره سیجان تنخوا چې سلامونه قبول کړي. ملګرو څنګه یې ټولو ته ډیر سلامونه. ساګر جان نخکری د ټولو نه ګیله ده. اصل کې بالکل د پروګرام په شروعات کې دغه شانتې مجیب مو وي او شهکار صاحب مو وي چې دغه شانت هغوی خوراکې بیماره ده، الله دې ول صحت ورکړي او د هغې د وجې چې کوم دی که نه هغه لږه غیر حاضر دی. مونږ سره 400 اپډیټ وي چې سلامونه ټولو ملګرو ته. او کیسی قیصر استاد دی مونږ سره او چې سلامونه ټولو ته او احترامات. الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. مونږ سره منظر علي خاطر دی وایي چې سلامونه سر ډیر ښه پروګرام سر. منظر علي هم شهکار پکې شهکار وي څه پکې ووایه. بالکل ظاهره خبره ده. مونږ سره نیاز علي وایي چې سلامونه احترامات ټولو ته د ملیشیا نه. الله دې خوشحاله که، الله دې قدر وکړه. مونږ سره سید مامون رشید صاحب دی او زمون پروګرام مونږ سره پروګرام ګوري. مونږ سره حمزه دی چې مېلمه ته مقور کړي. الله دې خوشحاله که. شهکار ټولو ته به مونږ ورکوو موقع به ورکوو. شهکار صاحب کمنټونه ډېر زیات دي، انشاءالله دا په بل وار باندې شامل کړو. زه یم چې ما خو چې محمد رشید باچا د ټول څونه ملګري چې دي نو هغوی ته ستړي مه شي وایو. الله دې راته ژوندي لري او دغه خو اوس باقاعده د پروګرام په خوی بي او په دغه باندې پوه دی مؤمن هم نو هغه وایي چې ملګري تنګ هم نه شي. ژوندي دې راته ټول ملګري اوسي. زه خو یم رابه شو دي بختیار لالا چې د دوی نه څه وټنګی یم ځکه چې بیګې هم نوي څه لیکلي دي. کم جون چې د پیغور شي د هغې دواړو به سکور شي. کم جون چې د پیغور شي د هغې دواړو به سکور شي. مینه هغه وي چې ستاړه پې ټکور شي. ملګرو لایو پروګرام شروع دی اتوار ادبي ثقافتي معلوماتي د شعر و شاعرۍ او د ګپ شپ او اوریدونکو ته سلام او د مینې احترام. یو دوه درې شعرې دوکه نه شو که نه وی په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو. په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو. قدم په قدم او ګام په ګامو تر قدمه تر منزله یم روان. په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدام. او زه په زړه زخمي یم، زه په اور ستی یم، زه په زړه زخمي یم، زه په اور ستی یم. تو وخلې د اجرانو تو وخلې د اجرانو. په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو. قدم په قدم او ګام په ګامو. او زه ډېر کړېدلی یم، زه ډېر جړېدلی یم، زه ډېر کړېدلی یم، زه ډېر جړېدلی یم. لون په اوښکو مې ګریوانو. په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو. قدم په قدم او ګام په ګامو. په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو.
تر قدمه تر منزله یم روان په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو او یو خوا د غوړو غم او بل خوا د اوړو غم یو خوا د غوړو غم بل خوا د اوړو غم د چینو ته شم خیران چینو ته شم خیران او په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو قدم په قدم او ګام په ګامو په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو او زه خو یو ملنګ یم د چا په تهمت رنګ یم زه خو یو ملنګ یم د چا په تهمت رنګ یم زه په صداقت باندې روانو په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو قدم په قدم او ګام په ګامو په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو تر قدمه تر منزله یم روانو په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو یو خواته د مور دوا بل خواته د ترور دوا یو خواته د مور دوا بل خواته د ترور دوا لکه وریږي چې شیوې چې د بارانو لکه وریږي شیوې د بارانو او قدم په قدم او ګام په ګامو او په سوچ کې د جانانو مدام یم روانو قدمه تر منزله یم روانو په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو او زه بختیار حمید یم زه خو بدنصیب یم زه بختیار حمید یم زه خو بدنصیب یم زه خپل ژوند ته یم خیرانو قدم په قدم او ګام په ګامو قدم په قدم او ګام په ګامو په سوچ کې د جانانو مدام یم روانو تر قدمه تر منزله یم روانو په سوچ کې د جانانو زه ګرځم مدامو د بختیار لاګي دا کار دی چې دله داد لږ ډېر وکړي نو د ذهن نه بیا خبره وځي نو د دې به په چپه خوله باندې بس اوري او دله چې دغه ورکوي نو دنه بیا دغه هېرېږي یاره مجیب ته یقین وکړه چې ما ته الله دې هغوی له صحت ورکړي خو د شمشاد کاکا کمی یې ما ته داسې محسوس کړه ځکه چې د دوی انداز داسې و چې هغوی به هم په داسې انداز کې لکه چمتو سي او نه که څه شته او که نشته خو څه به هر حال عارف بھئیو چې زمونږ په حافظه کې مشهور شو څومره زر په زمانه کې مشهور شو زمونږ په حافظه کې څومره زر په زمانه کې مشهور شو څه موده یې زمونږ ناسته پاسته سوه هر جومات هر حجره کې مشهور شو څه موده یې زمونږ ناسته پاسته سوه هر جومات هر حجره کې مشهور شو او داسې بې قدمه تلل مې ورته زده کړل په خپل کور خپله کوټه کې مشهور شو داسې بې قدمه تلل مې ورته زده کړل په خپل کور په خپله کوټه کې مشهور شو چې زمونږ د ګرځېدو انداز یې خپل که په خپل چم کوڅه کې مشهور شو زمونږ د ګرځېدو انداز یې خپل که د خپل چم کوڅه کې مشهور شو او ته په ناوې مشهوره شوې واده شوې زه پرواز په میخانه کې مشهور ته په ناوې مشهوره شوې واده شوې او پرواز په میخانه کې مشهور شو راځو به عارف بیله چې هغوی را سره خپل انتخاب غم کړی دی صدام جانی د شب قدر وعلیکم سلام صدام جانی راساسي مې د اوښکو او خولو نه انتظار وباسي را لسا د حوصلو نه انتظار خزان سپرلی اختر میاشتې کلونه او امید ما اویسته د څومره مرحلو نه انتظار راوس پړه بس لږ غوندې بې وخته راته ځانه
را وسپړه بس لږ غوندې بې وخته راته ځانو نور نه کېږي ګلابه د کمسونه انتظار اکثر هلته د پیغلو پیغلتوبو لشي قاتل اکثر هلته د پیغلو پیغلتوب لشي قاتلو پوره چې چرته نشي د ظلمونه انتظار بیګا تمامه شپه مې زړه خوړه چې د هغې نه بیګا تمامه شپه مې زړه خوړه چې د هغې هیر شوي خو به نه وي د وادو نه انتظار او ارشد کلکه نیولې ده د خپل لوز لمن ارشد کلکه نیولې ده د خپل لوز لمن کوي دې د بلها مودونه انتظار نام راته ژوندي لره ستاسو انتخاب یقینا که د هر چا وي نو قدم چې کله ستاسو په کندي کې به مې کېښو قدم چې کله ستاسو په کندي کې به مې کېښو د سر نه به هم تېرو متلي کې به مې کېښو او خو پویم چې قسمت مې بدلولی نشي بیا هم تعویض ستاسو د کور په نغري کې به مې کېښو خو پویم چې قسمت مې بدلولی نشي بیا هم تعویض ستاسو د کور په نغري کې به مې کېښو تر اوسه راته ستا د یاده ستا د لاسو هره نښه ورخاړې به دې راکه په منګي کې به مې کېښو او ارمان لکه ماشوم چې به مې زیل تا پسې وکړو قلار به شو چې ستا د یاد روڼه کې به مې کېښو ستا یاد چې تا وې ستړی شوې ستا یاد چې تا به وې ستړی شوې بس که راځه شابه یو لور او یو رمبیو په پټي کې به مې کېښو ستا یاد شي تا به وې ستړی شوې بس که راځه شابه یو لور او یو رمبیو په پټي کې به مې کېښو یو ځل یوې بلها سترګو به واغېسته مرشده ګلاب چې ستا د لاس په سټوکي کې به مې کېښو زه خو مجیب له راتلم خو مجیب وی چې کمیونسونو طرف ته لاړ شه نو د ده خبره چې دا کمیونسون هم ضروري دي د چېرته نه چې کوم ځای کې پاتې شوي وو ملګري نو زما په خیال چې د حسین رور په ځای باندې او دغه دې راته بالکل ابرار رور دې راته ځان تیار ساتي نه دا خو زما یو شعر دی ارشد به نن د سترګو تنده خامخا ماتوي دا خو کیدی نشي چې زه او جانان ونیویني نو څه خو به وی ځکه چې د ترنم کمې هغه کمیونسونه راوباسي مجیب جانه تاسو خیر دی ښه بس زه به تاله رو دې بستو ښه زه ورده پرې رو ستا د هجر تاو لکه ګرمي د په شکال پشان ستا د هجر تاو لکه ګرمي د په شکال پشان سترګې مې وریږي نن بیخي د په شکال پشان سترګې مې وریږي نن بیخي د په شکال پشان یو خوا د ګرمې شیبې او بل خوا د حالاتو د په یو خوا د ګرمې شیبې او بل خوا د حالاتو د په تېره کړه مونږ دلته زندګي د په شکال پشان تېره کړه مونږ دلته زندګي د په شکال پشان سترګې مې وریږي نن بیخي د په شکال پشان دا د تضادات وږم دا د بې حسینمي دا د تضادات وږم
دا د بې حسین می دا د بې حسین می وارخطا کوي د هر سړي د په شکال پشان وارخطا کوي د هر سړي د په شکال پشان سترګې مې وریږي نن بیخي د په شکال پشان عارف ماما وصل خود جیړ چې په یو ساز کې پسې ړون شمه یو ساز کې پسې ړون شمه وصل خود جیړ چې په یو ساز کې پسې ړون شمه او یو ساز کې پسې ړون شمه هجر دې راښکي شي سم دستي د په شکال پشان هجر دې راښکي شي سم دستي د په شکال پشان سترګې مې وریږي نن بیخي د په شکال پشان کما جانا ستا سترګې لې پکې غوپې وهي مستی کوي غوپې وهي مستی کوي ستا سترګې لې پکې غوپې وهي مستی کوي غوپې وهي مستی کوي زړه کې مې ولا د ډنډو کې د په شکال پشان زړه کې مې ولا د ډنډو کې ډنډو کې د په شکال پشان نن خو د لوندې زلفې څه ډېرې پیچو خم وینم څه ډېرې پیچو خم وینم نن خو د لوندې زلفې څه ډېرې پیچو خم وینم څه ډېرې پیچو خم وینم نن خدا ورې کوي نن خدا ورې کوي مستی د په شکال پشان نن خدا ورې کوي مستی د په شکال پشان سترګې مې وریږي نن بیخي د په شکال پشان ستا د هجر تولکه او ګرمي د په شکال پشان ډېر زبردست یار پټ یو خواته د هر چا به په ژړا شو مونږ به څوک خو بیا به په ژړا شو پټ یو خواته د هر چا به په ژړا شو مونږ به څوک خو بیا به په ژړا شو په اخبار کې د روټۍ تصویر دې رک شي مونږ به نه پوهېدو لا به په ژړا شو په اخبار کې د روټۍ تصویر دې رک شي مونږ به نه پوهېدو بیا به په ژړا شو لا به په ژړا شو مور به ووې تاسو وخورئ زه مړه یم مونږ به وخوړه خو بیا به په ژړا شو مور به ووې تاسو وخورئ زه مړه یم مونږ به وخوړه خو بیا به په ژړا شو چې خاموش شو مطلب دا چې میون نه یو مطلب دا چې میون نه یو نو څوک ګلابه په ژړا شو چې خاموش شو نو اوس دا چې میون نه یو چې خاموش شو مطلب دا چې میون نه نو څوک ګلابه په ژړا شو منم زور لري د تېښې خېټې ذکر د تشه خېټې ذکر چې نغمو ته د ربابه په ژړا شو او مونږ به څه کول اتحاد پروال د ملاګورو دی او ډیره مننه شاکار صاحب مونږ سره د ابدار غریب صاحب غزل دی او دا داسې دی چې زه د خپل ارمان مزار ته شمې بلې کړم کینم زه د خپل ارمان مزار ته شمې بلې کړم کینم او ستا د تمې ورکې لار ته شمې بلې کړم کینم او د سرونو جوارې پوره نه شوه چې واده یې د راتللو په کلونو پوره نه شوه جړاګانو انتظار ته شمې بلې کړم کینم او چې واده یې د راتللو په کلونو پوره نه شوه جړاګانو بو یوړل
ټولې کښتۍ مې سوځولې دي د خپله لاسه. ټولې کښتۍ مې سوځولې دي د خپله لاسه. هېڅوک مې نشته د غمخور، هر څو اوبو هر څو اوبو یوړل. هسې مې داسې د چا درد د زړه د دا خو زموږ اشنا دی. هسې مې داسې د چا درد شاهکار صاحب یو غزل دی او ته ځان ریډي ساته. بې قصوره مې صنم مدام راکاږي، بې قصوره مې صنم مدام راکاږي، په مثال مې لکه مړ غلام راکاږي، او چې محفل ته یې ورځمه خفه کېږي. بې قصوره مې صنم مدام راکاږي، په مثال مې لکه مړ غلام راکاږي، چې محفل ته یې ورځمه خفه کېږي، همیشه مې په دعا سلام راکاږي، او تش مینې ګناهګار کړمه پوهېږم، په دې وجه مې سحر ماښام راکاږي، که زرخا یمه مولا توبې وباسم، بې وسۍ مې همیشه بدنام راکاږي. او چې زره ترېنه د شونډو شراب غواړم، چې زره ترېنه د شونډو شراب غواړم، دا کمقل مې د خولې نه جام راکاږي. یو مې صدق لا تر اوسه سمون نه خوري، بل مې هسې لوی واړه تمام راکاږي، او د رسوا زړګي یې سم پکې راګیر کړو، د رسوا زړګي یې سم پکې راګیر کړو، چې ظالم ورپسې زلفې دام راکاږي. کمنټونه هم ډېر دي. دا یو تسبیح الله کمنټس کړی وي ساګر صاحب چرته روکتے نو تسبیح الله رو ساګر صاحب خور بیمار ده الله دې ول صحت ورکي. مشال خان دورانی سلام را لګل وعلیکم سلام ادبزار واکم غزل دې ډیر مننه ادبزار را. تسبیح الله وی السلام علیکم وعلیکم سلام فرام حیات آباد پېښور. مننه رورا. راشد احمد سلامونه. نبی ګل راهی آپ تور ډیر نوشیره ډیر مننه. او ما سره ډیر نشو کېږي دغه کمنټسونه ما سره پته نه لګي راځي او بس ځي او راځي او راځي. شاهکار صاحب ملګري ټول ستا د ترنم په تمه دي. ارشاد ډېر زوړ غزل دی. او چاوې په ګل کېناسته، چاوې په غوټۍ کېناسته، په ننګو چې د جانان بلوله کې کېناسته، په ننګو چې د جانان بلوله کې کېناسته، ماته به خپلې د بیلتون ورځې رایادې شولې، ماته به خپلې د بیلتون ورځې رایادې شولې، چرته یوازې چې بجاله کې مرغۍ کېناسته، چرته یوازې چې بجاله کې مرغۍ کېناسته، اوس په د خپل زړه په دلیل ستا په ښکالو پسې ځم،
اوس په د خپل زړه په دلیل ستا په ښکالو پسې ځم په ډېرو چغو خو مې تا پسې مری کېناسته په ډېرو چغو خو مې تا پسې مری کېناسته را پرېوته به مې په سترګو کې یو ځل خامخا را پرېوته به مې په سترګو کې یو ځل خامخا چې تماشې ته به د دې دریاب په جای کېناسته چې تماشې ته به د دې دریاب په جای کېناسته. ابراره دا شعر تا ته ډالۍ وي چې اوس مې د ځان سره په یو کلي کې هم نه زغمي اوس مې د ځان سره په یو کلي کې هم نه زغمي هغه پټال چې به زما سره یو ځای کېناسته هغه پټال چې به زما سره یو ځای کېناسته تا چې راټولې کړې د خپل تصویر ټوکړې چرته نه تا چې راټولې کړې د خپل تصویر ټوکړې چرته نه عرش د دل تا با اکثر یو لیونی کېناسته عرش د دل تا با اکثر یو لیونی کېناسته پاننګو چې د جانان بالو لکې کېناسته. کمال جان مالا سره څو شعرونه شریک نه کړي ښه ځکه رایاد شي راته نو به هر حال بیا به ابرار ته راځم داسې به ووایې بې ترنمه به ووایې ابراره بې ترنمه نه شي ویلی ښه داسې ده چې راځم به زړه کې هم د ښکلو کور په بیه دی دلته خو هر څیز د اور په بیه دی ستا د هر تهمت سودا مې کړې ده ما اخیستی هر یو تور په بیه دی یا خدایه دا څنګه وخته پاتې شو قتل بې پیسې او ګور په بیه دی یا خدایه دا څنګه وخته پاتې شو قتل بې پیسې او ګور په بیه دی شرنګ د بنګړو اخلم په بدل د سر څو شو که دغه شور په بیه دی ستا د سترګو څه ښکلې هنر زده زخم یا ویړیا ټکور
په بیه دی او بیا کفن په سر راځه دیدن لمې نن یې ویر شه د نور په بیه دی بختیار لاله له راځمه چې خیري کې را سره فرمایش شریک کړي د کمال بس خود درز ولا د محفل زور نشته د محفل زور نشته د زړه ټکور نشته چې غم ځپلی نه وي داسې یو کور نشته داسې یو کور نشته او دریاب هغه دی خو د چپو شور نشته اجرې آبادې شولې خو ټنګ ټکور نشته اجرې آباده شولې خو ټنګ ټکور نشته فشاشه ګورم اوس خو مې مور نشته او دغه بختیار خفه دی د سترګو تور نشته او دا بل یو دوه شعره دي مخ او مروت دی ریاکاري ده مخ او مروت دی ریاکاري ده ثواب یې نشته ابس خواري ده مخ او مروت دی ریاکاري ده ثواب یې نشته ابس خواري ده او د لوی اختر خو دا قرباني ده پروجونه ډک شو کټوی خالی ده او مرګري غون شو جوړه پارټي ده او بختیار بس کا دنیا پانی ده دا ما بشان دي کړی شاپانه کا چالان وره مړه ته اچھا هغه نه راځي نشي نو د درې ټکی دوه یو دوه شیر کړه پک راځي بس پکړې وایا پورا قدر نو ها تا ما سره پاړی کړی دي تا کچالان یوړل ما ته شپانی کړی دي او دا ځای په ځای ویني پرتی دي نن ښکاري ډزې په ځانه کړي دي او سپرلی دی بیا وطن ته راشه نن ګلونه بکیاڼې کړي دي هر شعر سره دا وایي چې داسې کنه مال نه راځي ولې نه درځي خو بس ته نشې زړه نشې کولی منم عرب به د تیار اوسي منم د لوږې نه غربت کې سړی نه مړ کېږي خو څنګ به دارنګې حالت کې سړی نه مړ کېږي او یارانو ما خو نن د مور غېږه کې ساه ورکړله چا خو ویل چې په جنت کې سړی نه مړ کېږي او پروازه تا سره خو یو لښکر یادونه ګرځي پروازه دونه حفاظت کې سړی نه مړ کېږي راځم به عارف بھائی د چاوي را سره خپل د زړه په لار مې څوک تیریږي سخ کالو غونتې ده د چا بنګړي پکې شړنګېږي سخ کالو غوندې ده د سترګو لار ترې روکه شوې ده دا هر څوک چې دي څوک پکې مخکې رستو کېږي سخ کالو غوندې ده زما د زړه په ادیره کې د ارمان پسلي شمیم مړې کېږي او بدېږي سخ کالو غوندې ده بیا ترې راخیږي د سلګو او د آهونو آواز د چا ارمان پکې قتلېږي سخ کالو غوندې ده او دومره پوهېږم چې روان دي څوک او ځي چا پسې
دومره پوهېږم څوک روان دی او څوک ځي چا پسې ګریوان کې اوښکې اساسیږي سږکالو غوندې ده هر څوک چې وشه ښکاره خپل منزل ته ورسېدل هر څوک چې وشه ښکاره خپل منزل ته ورسېدل اوس مې په سترګو کې غړېږي سږکالو غوندې ده بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم چاته رې ډالۍ وي بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم لیونی سپي له زنځیر د کومې راوړم لیونی سپي له زنځیر د کومې راوړم بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم ما یو کس بیګا پاگلا خوب کې لیدلی ما یو کس بیګا پاگلا خوب کې لیدلی داسې خوب له مې تعبیره د کومې راوړم داسې خوب له مې تعبیره د کومې راوړم لیونی سپي له زنځیر د کومې راوړم بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم د څو ورځو نه د لوټي او په سر برا د څو ورځو نه د لوټي او په سر برا چندخ ناستې خو کشمیره د کومې راوړم چندخ ناستې خو کشمیره د کومې راوړم لیونی سپي له زنځیر د کومې راوړم بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم چې اثر د جانان خوله کې او پاتې نشو چې اثر د جانان خوله کې او پاتې نشو نو څه وکړه متاثره د کومې راوړم نو څه وکړه متاثره د کومې راوړم لیونی سپي له زنځیر د کومې راوړم بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم عارف ماما یو شعر دی چې یو کړم او راټوله پرې پوښتانه شي چې یو کړم او راټوله پرې پوښتانه شي نو داسې چغې داسې ویره د کومې راوړم داسې چغې داسې ویره د کومې راوړم لیونی سپي له زنځیر د کومې راوړم بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم چې یو کړم او راټوله پرې پوښتانه شي چې یو کړم او راټوله پرې پوښتانه شي نو داسې چغې داسې ویره د کومې راوړم داسې چغې داسې ویره د کومې راوړم لیونی سپي له زنځیر د کومې راوړم بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم وی سترګې مې را ډکې او ور پسې شوې بختیار لالا وی سترګې مې را ډکې
او ورپسې شوې خو مجیبه ستا تصویره د کومې راوړم خو مجیبه ستا تصویره د کومې راوړم لیونی سپیله زنځیر د کومې راوړم بې ضمیرو لا ضمیره د کومې راوړم. ډېر ښه مجیبه یار هر شعر انتخاب او د حالاتو سره بالکل مناسبت زنځیر دې واغېشته. نو ما ته د زنځیر یو څو شعرونه یاد کړل چې بې وسی ځای په ځای مې لارې نیسي، بې وسی مې لارې نیسي، زه په تا پسې درځم خو ځای په ځای مې لارې نیسي، مجبورۍ مې لارې نیسي، زه په تا پسې درځم خو بې وسی مې لارې نیسي، ستا نه څنګه لرې لاړ شم ستا سلګۍ مې لارې نیسي. زنځیرونه مې ټول مات کړل خو کمسی مې لارې نیسي، دا مې ته لار کې ودرېږې که سپوږمۍ مې لارې نیسي، دا مې ته لار کې ودرېږې که سپوږمۍ مې لارې نیسي، لا تر اوسه پورې هاغه لیونۍ مې لارې نیسي، غیر ښه ده چې سپرلی شو نو غوټۍ مې لارې نیسي. مومن باچا له راځمه غلی غلی دی، نو که کمنټسونه شوقوي را سره او شاکار صاحب دا مونږ سره ملګرو یو څو کمنټونه دي دا اصل کې شو کېږي نه. مونږ سره خادي پرنس دی، خادي پرنس دی د سعودي عرب نه مونږ سره چې غزل ته په تمه یم مسافر یو وروره چې سور کې شو او شاکار صاحب له نمبر ورکوي زیشان احمد دی د نیموړی بابا نه سلام سرجي زیشانم او خط دی وکوي ډېره لا زبردست او بیا مونږ سره پښتون یار ور دی چې السلام علیکم ملګرو تاسو څنګه یې ټیک ټاک یې ښه پروګرام ګورو. شاکار صاحب دا مونږ سره دا یو څو کمنټونه دی ښکارېدله زه به نن څه د نټ ستونزې دي چې اکثر سیګنل تیز شي یا سلو شي کمنټسونه مونږ نه غیب شي. نو شاکار صاحب زه به تاسو د بابا مې یو غزل شریک کړم. غزل داسې ده چې د زړه د سوخته مې فریاد وخته، د زړه د سوخته مې فریاد وخته او سوزم د هجره مې بنیاد وخته او جرګې مې ځکه بېنوا را درومي، جرګې مې ځکه بېنوا را درومي چې یار ظالم راته جلاد وخته او ما وې په نم به مې صنم خفه شي، ما وې په نم به مې صنم خفه شي هغه په زړه لکه په اولاد وخته او چې مې یاري ورسره جوړه شوله، چې مې یاري ورسره جوړه شوله دغه ماشوم څومره استاذ وخته او غماز رقیب ځکه د یار شړم، غماز رقیب ځکه د یار شړم چې د رزیل خلکو اولاد وخته اولاد وخته امید د زړه به مې په خپله سوځي، امید د زړه به مې په خپله سوځي چې راز د صدق مې برباد وخته او د اول خان غزل چې سم نه ګڼي، د اول خان غزل چې سم نه ګڼي د ښاغې خولو نه راته داد وخته د اول خان غزل چې سم نه ګڼي د ښاغې خولو نه راته داد وخته او د زړه د سوخته مې فریاد وخته سوزم د هجره مې بنیاد وخته. زه خو راځم امین باچا له او بیا به خیر دی او راغونډو به مو خو به هر حال امین باچا له ورځمه په دې شعرونو باندې چې د کمال خوښ دي. خبرې روکوه نګاره خلک زیو راځي، خبرې روکوه نګاره خلک زیو راځي، لږ په مزه لږ په قلاره خلک زیو راځي، ښځه صحیح شوه زه به بیرې لاندې نه ودرېږم نو پاتې شوه لاره نو په لاره ښځه صحیح شوه زه به بیرې لاندې نه ودرېږم پاتې شوه لاره نو په لاره خلک زیو راځي. نن نو ته څه وایې چې انکار یې وکړه نه به ورځم، نن نو ته څه وایې چې انکار یې وکړه نه به ورځم نه داسې نه که نری واره خلک زیو راځي. اوس هغې چم څه زه د دغې یرې نه ورځمه
مجیبه اوس دغه چم ته زه د دغې یارې نه ورځم اوس دغه چم ته ډېر بېکاره خلک ځي او راځي اوس دغه چم ته اوس دغه چم ته اوس دغه چم ته اوس دغه چم ته زه د دغې یارې نه ورځم اوس دغه چم ته ډېر بېکاره خلک ځي او راځي د لارې یو سر ستا په در او بل په دار ختمیږي ستاسو د دره تر دې داره خلک ځي او راځي ګوره څوک لار کې قیمتي څیزونه چېرته پرېږدي ګل د سنبال ساته مالیاره خلک ځي او راځي شاجي ګل ورو او دې خو لس ځله راغلی دی دلته خو دا خوا لږ په ډیوټۍ باندې او کیدای شي زمونږ غږ اوري نو هارون هیواد به ورته وایي که خیر او ځان سره بیا راولي راځم عارف ماما له ښه اچھا ټیک شو ښه امین باچا له راځم او بس دقه دا تاسو ته بلکل زه پوه شوم شاهکار صاحب یو غزل دی او بیا مارچ راغې تر ساته پسرلی شو بیا مارچ راغې تر ساته پسرلی شو یخني خم شته د برساته پسرلی شو او خره لخته غوټۍ پاڼې روباسي هغه نه چې وي راماته پسرلی شو هره لخته غوټۍ پاڼې روباسي هغه نه چې وي راماته پسرلی شو او ورځ د ګل 2005 چلیږي ورځ د ګل 2000 دې شعر ته لږ دا د بدم 2005 چلیږي بابا پنج کې مړو مو زور د جمي لاړه شاته پسرلی شو او ټول اوده دي د خوبونو نه راپاسې لږ چې وګورې دنیا ته پسرلی شو او د شلګرې شړشمونه د کتو دي زیړ څادر د هر هوا ته پسرلی شو او شاعران دي کینه بغض حسد پرېږدي چې مینه شیرازیه ته پسرلی شو او اوس ایله د غزلونو موسم راغی اور به پورې کړي رسوا ته پسرلی شو زما څونه خیال دی که نه دا د رسوا صاحب د هغوی دا مونږ له یو دا پیغام هم راکوي چې علي خان بابا تر اوسه وخته پورې هغه چا داسې نه دی ثابت کړی په صحیح توګه باندې چې هغه د کوم ځای دی نو د اول خان رسوا صاحب دا تاریخونه دغه په هر غزل کې دا پیغامات د دې خبرې غمازي ده چې کومې پورې قیامت نه راغلی نو تر هغه وخته پورې به د رسوا صاحب د کلي د حجرې د وطن د کندي د هر ځای په خلکو ته لګي او دا هر چا له پکار چې همدغسې کوي اخیري دا راګیرولم په لنډ بهر کې ګران دی د مجیب انتخاب له راځم بیا به پروګرام راغونډو تپوس چې ستا نه ستا د خال او ستا د زنې کوي ارمان چې لوی شي نو همدغسې غوښتنې کوي او نن د بېوسو قسمونو پیغور مه راکوه د دې دغه نشته که نه نن د بېوسو قسمونو پیغور مه راکوه څوک چې بیلیږي هغوی یو بل ته بخښنې کوي اوس خدا کمال اوس خدا جون شو ستا د لوظ او زما د ارمان اوس خدا جون شو ستا د لوظ او زما د ارمان لکه په یو کور کې جنګونه چې دوه بنې کوي تا ته دوران ستا د راتلونکي جون په تمه ناست دی ما ته احساس د تېر وختونو یادګیرنې کوي ما ته په مونږ دواړو د خلکو تهمتونه یاد شي اوس چې هم ذکر څوک د داغ او د لمنې کوي هر شده شته مې له د زړه دشت کې د یاد اونخو نه پکې پاڼې شته نه ګل کوي نه غني کوي اوس خدا جون شو ستا د لوظ او زما د ارمان
لکه په یو کور کې جنګونه چې دوه بنې کوي مجیب له راځمه انتخاب غزل به سرې دی نه تاسو غالبا د چا نو ښه داسې دا بالکل چې مجیب دی ځای هم لږ بیرته دی او زمونږ دا مطلب وي چې خبرې کمې وکړو شعرونه تاسو ته ډېر ووایو چا چې مونږ په خاموشۍ وکتو چا چې مونږ په پیج باندې وکتو چا چې مونږ داسې وو د ډېر ملګري هغوی داسې وي چې دا وړوکی موبایل به سره وي بل سره یې کنیکټ کړي زمونږ پروګرام اوري چا چې کمنټس وکړل او مونږ شامل نه کړل نو په ډېره بښنې سره د نیټ ستونزې وې نو دغه به درنه بښنه غواړو مونږ د ماشوم کمنټس هم نه پرېږدو آینده لپاره به انشاءالله داسې نه کېږي څونه ملګري چې هم وي چېرته چې هم وي که په نړۍ کې دي که نړۍ نه بهر دي که مسافر دي زمونږ دعا ده مونږ دې هم په دعا کې یاد ساتي چې الله یې ښاد آباد ژوندي خوشحاله او بریالي لري په دې اواز به درنه اجازه تلم د لوی الله په امان او پاکستان زنده باد